السلام علیکم ملګرو بچی ما څنګه تاسو له پته د تمنیل مم کتلې بیچاره طاهر خان د اکسیډنټ کې چې کوم دی وفات شوی دی نو نه یقینا دا پوسټ ډېر زیات وایرل دی نن او بالکل دغه چې کوم دی اکسیډنټ شوی دی دا پټفون به تاسو وینئ او بیا دغه بل پټون تاسو وینئ چې هغه ریسک والا یو ملګری لګیا دی هغه ته څه پټۍ کوي څنګه چې تاسو له پته د پرون یو غوغا جوړه ده په سوشل میډیا باندې کوم د ملکن سره تعلق لرونکی کوم زلمی چې دی هغه چې کوم شهید کړی شوی دی نو زما خیال دی د هغه لاسنیوي یا دواله چې کوم دی راته واپس کېږي موټروی باندې طاهر خان چې کوم دی خپل رسټورنټ ته اسلام آباد دغه ته بتو نو ویل کېږي دا چېرې یو موټرسایکل والا چې کوم دی ته مخې له راغی دی موټر ته اوس عجیبه خبره ډېر ملګري خو مطلب دا خبره ډېره زیاته روانه ده نو چې یاره د یو ماشوم بچ کېدو دپاره چې کوم دی دا موټر چې کوم دی بل ځای ته به ټن د اغستی نو د هغې وجې نه چې کوم دی د اکسیډنټ ښکار شو او یقینا تاسو له وفات ډېر ملګري وو چې یاره وفات شوی دی نه وفات شوی نه دی بلکل صحیح سلامت دی نو ډېر ملګري چې کوم دی د غلط پوسټونه کوي بلکې د غلط پوسټونه چې کوم دی ټولو ملګرو له پکار دی چې یاره غلط پوسټونه چا پسې نه کوي ځکه چې دغه بل پټو تاسو ته مه ښوده دا اوس هم تاسو وینئ چې یاره په هسپتال کې ناست دی دغه ریسک والا ملګری چې کوم دی دغه لګیا دی او پټۍ والا چې کوم دی کوي نو الحمدلله ښه برابر دی څومره هم چې د هغه مینهوال د ویډیو سره مخکې شیر کړئ او د هغه د صحت دپاره چې کوم دی دعا کوو چې یاره الله پاک ورله بیا یو په صحت چې کوم دی ورکړي ځکه چې تاسو له پته د ډېر خلک خلاف هم دی بلکې ډېر خلک یې مینهوال هم دی نو د ده چې کوم خلاف دی هغه نه بلکې د ده چې مطلب د ده کوم مینهوال دي نو په کار هغوی له دا ده چې یاره د ده دپاره دعاګانې کوي او چېرته هم د چا چې کوم دی بېخیري مه غواړئ ځکه چې یاره د څومره دا ویله کېږي صرف دا چې یاره د یو ماشوم د بچ کېدو دپاره چې کوم دی خپل موټر د دومره د غټ اکسیډنټ ښکار کړو پخپله پکې هم د مرګ دغه چې کوم دی جوړېدی شو ځکه چې یاره اکسیډنټ هېڅ پته نه لګي ټولو ملګرو ته خاص کر د دواګانو چې کوم دی پیل د ویډیو سره مخکې ډېره شیر کړئ ملګرو